هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملي تلویزیون ډېر قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. په دې هیله چې روغ رمټ خوشحاله او ارامه اوسئ. د خلاصون لار خپرونه ده او قدرمنو لیدونکو تاسو ته بهتره معلومه چې په دې خپرونه کې همیشه ستاسو راغلو سوالونو ته شیخ صاحب مبارک په ډېر ورین تندي ځوابونه درکړئ. که تاسو هم کوم سوال پیشنهاد لرئ، کوم شمیرې چې د سکرین پر مخ باندې ګورئ، په دغه شمیرو له موږ سره اړیکه ونیسئ. انشاءالله ستاسو راغلو سوالونو ته به شیخ صاحب مبارک ډېر په مینه ځواب درکړي. د راډیو اورېدونکي هم کولی شي چې د واتساپ په دغه شمیره له موږ سره اړیکه ونیسي په 080 په دغه شمیره خپل سوالونه راولئ. انشاءالله تاسو ته به هم د شریعت په رڼا کې ستاسو راغلو سوالونو ته شیخ صاحب مبارک په مینه ځواب درکړي. هیله ده چې خپرونه را سره تر پایه وګورئ او تر پایه لیدونکي او کتونکي اوسئ. شیخ صاحب مبارک ستړی مه شئ، په خیر راغلی، هر کله راشئ. خیر اوسې، الله مو حفاظت وکړي. څنګه د صحت مو ښه دی؟ خپله خاص دی؟ بیخي اطمینان، ژوند په خیر تېرېږي؟ بیخي خیر. مننه شیخ صاحب. لکه څنګه چې همیشه هیوادوال په بېلابېلو بخشونو کې سوالونه رالیږي، په بېلابېلو برخو کې سوالونه رالیږي. خوشبختانه په دې خپرونه کې هم یو شمېر هیوادوالو سوالونه رالیږلي دي او وایي چې شیخ صاحب مبارک دې موږ ته د شریعت په رڼا کې ځوابونه راکړي. الله توفیق راکړي. مننه. کور ودان. یو خور سوال رالیږلی دی، وایي چې د خارج څخه یو شخص د غریبې کورنۍ په نوم پیسې راولیږي او دغه شخص نیمې خپله واخلي، نیمې هغې کورنۍ ته ورکړي. بیا دغه شخص دا نیمې پیسې په خپلو خپلوانو لږه لږه اندازه تقسیم کړي. دا د شریعت له نظره دا کار څنګه دی؟ الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. دا وکالت کول یا توکیل دا کمال امانت ته ضرورت لري او یو سړی چې یو څوک وکیل ګرځوي نو په هغه باندې دی اعتماد کوي او د هغه اعتماد په نتیجه کې چې دی خائن نه دی او دی زما په دې پیسو کې خیانت نه کوي نو بیا یو څوک دی انتخابي نو بناء دغه پیسې په دې لاس ته وکیل کې د امانت او دغه وکیل باید په دې کې امانت کې خیانت ونه کړي او د خپل موکل هغه چا چې دی وکیل ګرځولی دی د هغه ارادې او د هغه د غوښتنې مطابق باید په دې مال کې دی تصرف وکړي. اوس یو مسلمان ورور د خارج نه مثلا تا ته پیسې راولېږلې او وی ویل چې په دې کلي کې فلانی بېوزله کور دی نو ته دا پیسې همغو ته ورکړه او ور وسپاره نو ته وکیل شوې په دغه کې چې دغه پیسې به ته هغې کورنۍ ته رسوي او هغه سړي دا پیسې د هغې بېوزله کورنۍ دپاره یا قریب دی یا خپل دی یا چې هر څوک دی نو محتاج دی یا ضرورتمند دی د هغه دپاره دا پیسې رالیږلي د پیسو مالک هغه دی او هغه غواړي چې هغې کورنۍ ته ورسیږي خو په توسط د ستا باندې په تا باندې یو اعتماد کړی چې دا سړی امین دی نو په کار ده چې دغه وکیل په دغو پیسو کې خیانت ونه کړي نه یې خپل ضروریاتو کې استعمال کړي او نه یې بل چاته ورکړي بلکې همغې مشخصې کورنۍ ته یې ورته وسپاري ځکه نو هغه سړي چې دا پیسې رالیږلي معلومه نه ده چې یا به هغه عشر رالیږلی یا به یې زکات رالیږلی یا به یې همدغسې یو کومک کړی وي د هغه سړي دپاره نو د بل چا په مال کې د هغه د اجازې نه بغیر تصرف کول چې دا ناروا دي دا ناجایز دي. اوس دغه کس ته روا نه ده چې دغه پیسې د نیمایي کړي په خپل طبیعت باندې او یو څه روپۍ همغه کور ته ورکړي او څه نورې بیا خپلو خپلوان چې دی نږدې اقارب لري غالبا دا به محتاج وي او دی په هغو باندې تقسیم کړي نو د هغه د وکالت حق نه دی ادا کړی او دغه پیسې بې ځایه مصرف کړي دي کله چې دغه وکالت مشخص وي شخص مشخص او هغه شخص معین کړی ورته او دته ویلي چې دغه پیسې دي فلاني ته یې ورکړه بس ځکه امکان خو د دې لري چې دا پیسې د هغه قرض یې په هغه سړي باندې او هغه د خپل قرض ته ویلي چې دا فلاني ته ورسوه خو هغه مشخصات یې نه دي بیان کړي په دې امانت کړی دغه پیسې مې در ولېږلې فلاني ته یې ورکړه نو بناء په دې کې قطع او برید کول په خپلو مصالحو کې یا په خپلو خپلوانو کې د دې مصرف کول دا ورته ناروا دي دا ورته ناجایز دي. ها که چېرته دی وکیل مطلق ګرځولی و او دا یې ورته ویلي و چې دا د اعانې پیسې دي او ما صدقه رالیږلې ده
هغه سړی زما په نسبت باندې ډیر محتاج ښکاري نو دا هغه ته وسپاره او نور ته خپل اختیار لري که څوک ډیر محتاج درته معلومیږي یا ضرورتمند دغه پیسې د صدقې ته پکې تصرف کوی شي په دغه وخت کې بیا د تصرف پکې کوی شي او که داسې ورته نه ویلي دا د امانت پیسې دي په دې کې دا بې ځایه تصرف چې موکل نه ورته ویلي دا خیانت دی او دا ناروا دی او دا ناجائز دی دی باید د دغسې تصرفاتو نه ځان وساتي مننه شیخ صاحب کور ودان الله مو ژوندی لره خوشحاله شي یو بل هیوادوال سوال را لیږلی دی وایي چې یو څوک په خپل لور باندې پیسې واخلي یا د خوړې په نوم یا د واده په نوم بیا مثلا د وریجو دیګونه بار کړي یعنی د هغه هلک د کور نه پیسې اخیستې وي دغسې ودونو ته ورتګ حلال دی که حرام دغه موضوع خو موږ مخکې څو ځلې یاده کړې ده چې یو مهر دی مهر چې دی هغه د خپلې ښځې حق دی دا به دغه زوج چې دی دا د خپلې ښځې ته ورکوي او یا که د مهر پیسې د دې ښځې ولي پلار یا ورور یا کاکا یا بابا دغوی دا پیسې راواخیستلې نو دا پیسې به همغې جلۍ ته سپاري دا د مهر روپۍ دي او په دې کې بل چا تصرف کول د دغې نجلۍ د اجازې نه بغیر او د هغې د خوښې نه بغیر دا ناروا ده او دا ناجایز د هغه چې په څه کې مصرفوي دا د هغې خپله خوښه او د دې نه اخوا نکاح کې د مهر نه اخوا نور شیان نشته مهر دی بس دغه نور شیان که چیرته په نکاح کې د اول نه شرط سوي وو د مهر نه علاوه نو دا بیا هغه د رشوت درجه لري نو څوک چې ډېره خوړه ورکړي نو دی به لور ورکوي که اهل وي او که نه او که ډېره ورنکړي نو نه ورکوي اگر که دا سړی ډېر اهل وي او ډېر صالح سړی وي او یا دا دی چې جامې به دومره کوي او خوړه به دومره راته راوړي او زما رواج به دغسې پوره کوي او د دې کلي 50 ښځو ته چې زما واده ته راځي هغو ته به جوړې کوي داسې نور دا کوم چې په بعضې ځایونو کې دغسې رواجونه شته او ډېرو ځایونو کې دا نکاحګانې چې ولاړې دي چې هلک نجلۍ نسي کوی او جنکیانې په کورونو کې زړېږي د هغې وجه دا ده چې دا عنعنات او دا رواجونه خلک نسي پوره کولی او د دغو رواجونو د نه پوره کولو د وجه نه دا معاملات په ټپه باندې ولاړ دي نو د واده ډوډۍ چې دا سنت ده خو د واده ډوډۍ خو په میړه ده دا خو په جلۍ نه ده چې زما واده دی زه به په خپل کور کې ډوډۍ ورکوم دا په دې میړه باندې ده او دا هم بعد البنا ده بعد النکاح ده چې دا سړی نکاح وکړي او دا جلۍ خپل کور ته بوځي هلته به د خلکو ته ډوډۍ ورکوي ولیمه ډوډۍ دا نو په سړي باندې ده سړی په خپل کور کې دا ډوډۍ ورکوي اوس که دا خو سر د دې هلک په ده شرط کړی وه چې ما ته به دوغومره خوړه راوړې دا د جلۍ پلار یا یې ورور یا یې خپل او که د خوښه یې که نه بادل ناخواسته دی به خامخا دا ورته پوره کوي ولې که دا خوړه ورنکړي خو بیا واده نه ورته ورکوي نو دا پیسې اخیستل هم حرام دي او په دغو حرامو پیسو چې خوړه جوړه سوې ده دغې ته ورتګ هم ناروا ده دا ناجایز ده ها که پلار په خپل طبیعت باندې غواړي زما دا لور ده په ما باندې حق لري په هغه سړي باندې لازم کړی نه دي هماغه مهر دی چې هغه به یې ورکوي د نجلۍ ته او دی په خپل طبیعت خپله لور ته کالي کوي خپلې لور ته جهیز ورکوي یا دغه دی چې میلمانه راځي هغو ته په خپل طبیعت باندې ډوډۍ ورکوي په هغې کې 1 روپۍ هم د دې هلک نه اخلي پلار یې وسي دی په خپل طبیعت باندې دغسې یو کار کوي نو بیا خو دی په خپل مال کې خپل آزاد تصرف لري شریعت کې چې سړي ته چې شریعت په کومه اندازه اجازه ورکړي سړی پکې تصرف کولی شي خو زه به د خپلو اوریدونکو ته د ورونو ته د افغانانو ته د عامو مسلمانانو ته دا ووایو چې په دغه باب باندې د مصلحت په نظر کې نیولو سره او د شریعت د علیا مصالحو په نظر کې نیولو سره او دا چې د عنعنات په افغاني جامعه کې ډیر کمزوري دي د هغې په نظر کې نیولو سره اسلامي امارت اقامها الله وادامها او على خص الخصوص حضرت امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه اله العالمین دی ورته نورم ثبات او استقامت نصیب کی الله دې اوږد عمر د افغانانو د سوکالۍ او د آرامۍ د پاره ورته نصیب کی اسلامي امارت دی اله العالمین موږ او تاسو ته راوساتي نو دغه کارونه په نظر کې نیولي دي دا کوم چې یو فرمان صادر دی د غلطو رواجونو او د غلطو دودونو د اصلاح دپاره نو علما کرام په دې مکلف سوي دي خطبا علما مدرسین چې دغه فرمان دا په جماعتونو کې په دیرو کې په درسګاهونو کې
په مدرسو کې دا په من او په عن سره درس کی د دې علیا مصالح چې دی هغه هم په نظر کې وساتي مصلحتونه هم خلکو ته تشریح کی او کچیرته یو ځای کې علمي ټولنه او هغوی د پاره هغه ماخذ هغه کوم چې مراجع دي او فقهي عبارات دي نصوص دي چې دا غینه ورکه استفاده سوي دا هم ورته بیان سي او د فقه حنفي او زمونږ د تاسو د ګران مذهب د حضرت امام سے مبارک رحمه الله د دې ګران مذهب پر انا کې دا ارڅ جوړ شوی دي نو بنا ان دغه ترویج سي رایج سي او یو عام فهم په دې باره کې موجود سي دغه مشکلات ان شاء الله په ټول نه کې ټول ختمي کی الله مو منن خیر کورونا شیخ صاحب باعزت شي په خمونه چې ولانه دمه تلل ډیر قدرمن لیدونکو زو یو لنډه د ملرو د مين ورسته به هم د خلاصون لار خبرونه دوام لري قدرمن لیدونکو بیا هم در ترکلای کو د خلاصون لار خبرونه دوام لري او شیخ صاحب مبارک را سره ده شیخ صاحب کور ودان چې تر دې دمه هسته لمنګ سره په خبرونه کې یو بل هوادوال سوال لګل وای ک یو سړی خپل خزته مخامخ وای چې ته په ما طلاقې لار شپلار کړی دي او بیا سو واری دغه الفاظ خپل مور ته یعنی چې دا جنې خواخې راځي خپل مور ته پشه هم وای چې دغه پلانکۍ په ما طلاق د ولار شي پلار کړی دي دلته شریعت څه وای اول خو به داسې ووایو چې دا طلاق موضوع چې دا ډېره ګرانه موضوع سخته ابغض المباحات الى الله الطلاق په روا شیانو کې چې الله پې خفه کېږي هغه طلاق او د هغې وجه هم دا ده چې دا کورنۍ سره ویشي دا سره کورنۍ سره لرې کېږي او تر ډیره حد پورې بیا دا اثر بچانو باندې غورځېږي په دې ښځه باندې غورځېږي په دې میړه باندې غورځېږي خو اخواته بیا دا د میړه او د ښځې ترمنځ د حقوقو رعایت چې دا ضرور دی ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف د میړه ښځې باندې حقوق دي چې په ښځې باندې د هغو حقوقو رعایت کول فرض دي او د ښځې په میړه باندې حقوق دي چې په میړه باندې د دې ښځې د حقوقو رعایت کول دا فرض دا یو ضروري موضوع ده او دا د قبیلې د حقوق العباد څخه دي د بنده حق دی نو لحاظ ډیر ضرور دی کله چې دا موضوع دی حتی ورسیږي چې د میړه او د ښځې ترمنځ نوره ګزاره نشي کېدی یا دا ښځه نشي کولی چې د میړه سره نوره ګزاره وکړي او ژوند یې نور تریخ دی او یا دا دی چې سړی نشي کولی چې د دغې ښځې سره نوره ګزاره وکړي نور ژوند تریخ دی او نسی کولای چې حقوق ادا کړي او شریعت چې څه ورته ویلي دي د هغې د ادا کولو طاقت نور د منځه وتلی دی نو بیا ښځه د خلع په صورت کې کولی شي چې د میړه نه طلاق وغواړي خلع به کوي یعنې کم مهر چې اخیستی دی هغه به بیرته ورکړي او میړه به په عوض کې بدل ورکړي طلاق ورکړي د هغې په بدل کې او یا دا دی چې میړه نوره ګزاره نسی کولی د دې ښځې سره نو میړه دې ښځې ته طلاق ورکړي خو بیا دی واکدار دی طلاق یوازې او یوازې د میړه کار دی الطلاق لمن اخذ الساق د میړه نه اخوا ښځه چې د طلاق میړه ته نسی ورکوی میړه به ښځې ته طلاق ورکوي الرجال قوامون على النساء نارینه حاکمان دي په دې زنانو باندې هکه چیرته یوه ښځه د یو میړه سره ګزاره نسی کولی بیا نو لاره دغه ده چې هغه څه کسان ورته کښېنوي او د نه خلع وغواړي چې بل ته طلاق راکړه او زه به دا پیسې درکړم او ته نور ما خوښې کړه زه نور دا حق نسم ادا کولی دې ته خلع وایي په شریعت مطهره کې او یا دا دی چې دا معامله ډېره خرابه وي او د دوی ترمنځ ګزاره نوره نه کېږي نو بیا د تفریق غواړي دا ښځه نو بیا محکمې ته ځي موضوع او محکمه بیا د اصولو مطابق او د شریعت مطابق د مذهب د اساساتو مطابق فیصله یا په تفریق کوي او یا یې نه کوي هغه بیا د قاضي ته مفوضه موضوع نو مطلب مې دا دی چې اول خو باید دې کار کې احتیاط وشي او که ضرورت شریعت بیا طلاق اجازه چیرې دا ورکړي او دې نه باید سړی عارې ونه ګڼي د شریعت یو حکم دی او د رواجونو د وجې د خلکو د بدو وینا د وجې زموږ داسې ډېر ورونه شته د دې نه شرمېږي چې د ښځې ته طلاق ورکړي په لفظ د طلاق شرمېږي خو اما دا چې د ښځې حق نه ادا کړي او د ښځې سره ښه ګزاره نه کوي حتی هغه اولیه حقوق د دې ښځې چې دی نه ادا کوي د دې بیا پروا نه سره دې چې دا حقوق العباد دي سره دې چې دا د بنده حق دی سره دې چې الله دا نه معاف کوي ورته دا د بنده حق دی او د دې بیا د پروا نه ساتي هغه شرم د وجې دی دا ټول عمر په ناروا کې اخته او یا یوه ښځه ده
د میړه خدمت نه کوي، حق نه ادا کوي، ضرورت نه پوره کوي، ژوند ورسره سم نه کوي، خو که میړه طلاق هم کړي بیا دی وایي زه د کوره نه وځم د پلار نوم نه بدو. نو خو چې د پلار نوم نه بدی دغه ته د پلار ورکړې اوس د ښه ژوند ورسره وکړه، ژوند هم ښه نه ورسره کوي، گزاره هم ورسره خرابوي، د میړه د خدمت هم نه کوي، حقوق هم نه ادا کوي، او بیا چې طلاق هم کې د پلار کره نه ځي او د دې ځای نه وځي وایي دا خو ماته شرم دی، مړی به زما د کوره وځي. نو میړه دپاره یو درد سر وي چې د دې غم نه خو نه زه طلاق نه مخکې خلاصوم او نه د طلاق نه وروسته. بهرحال دغه موضوع ته راځو که چېرته یو سړی خپلې ښځې ته داسې ووایي چې ته په ما باندې طلاق او نور د پلار کره لاړس، نو ته په ما باندې طلاق یې دا صریح لفظ دی او په صریح لفظ سره یو طلاق واقع سو، رجعي طلاق، او دا چې ورته وایي چې نور دې د پلار کره لاړسه دا خو په دې طلاق باندې بنا کړی، او طلاق چې مخامخ وي که پسې شاوي په هر صورت کې دا طلاق واقع کیږي. نو یو طلاق خدا واقع سو، دا یو چې مخامخ ورته وي. دا چې بیا دا سړی خپلې مور ته بار بار وایي 3 ځلې 4 ځلې، نو که داسې الفاظ ویلي چې دغه جلۍ ما طلاقه کړې ده نور ورته ووایه چې پلار کره لاړه شي، یا 1 ځل یا 2 ځل یا 3 ځلې، دا هماغه زوړ طلاق دی، ځکه دی د هغه زاړه طلاق نه خبر ورکوي چې مور ته وایي چې دغه جلۍ ما طلاقه کړې ده، نور دې ته ووایه چې پلار کره ځي تللی شي. نو په دې صورت کې طلاقونه زیاتېږي نه، هماغه یو طلاق مخکینی ثابت دی. نو که چېرته د دې ښځې عدت تیر سو مثلا 3 میاشتې یا 3 حیضه او د 3 حیضو نه وروستو بیا دا ښځه بیخي باعنه سوه، د ده نه جدا سوه، تر څو چې دی دوباره نکاح ورسره ونه کړي ده ته روانه ده، او دغې ښځې ته بیا د ده سره خبرې کول پس د عدت د ختمېدو نه، یو ځای په کوټه کې ورسره اوسېدل، سفر ته ورسره تاګ، مجلس ورسره کول، یا د ده لپاره بیا په ځان باندې قادرول، دا ورته حرام دي، دا ورته ناروا دي، دا ورته ناجایز دي، ځکه هغه زوجیت هغه تار چې و هغه وشلېده، ختم سو. او که چېرته د مور ته داسې الفاظ ویلي وو اگر که دا ښځه نه ده، بیا یې ورته ویلي وو چې مور ته وایي دغه ښځه په ما طلاقه ده پلار کره دې لاړه شي، نه نه داسې ورته وویل، سبا یې بیا ورته وویل یا یو هفته پسې وویل دا ښځه په ما طلاقه ده پلار کره دې لاړه شي، نو یو ځل خو یې دې ښځې ته مخامخ ویلي وو، 2 ځلې دا سو، 2 یو څو کېږي 3، بیا که یې 4م ویلي 5م ویلي 6م ویلي یا خو هسې لغوه دي، ځکه 3 طلاقونه خو زیات طلاقونه نشته. بیا په دغه صورت کې دا ښځه طلاقه سوه په طلاق مغلظ باندې، یعنی په 3 طلاقو طلاقه سوه. اوس چې دا عدت تیر سو د دې ښځې نکاح ختمه سوه د دغه سړي سره، د عدت نه وروسته هم که دا سړی بیا نکاح تړي ورته روانه ده، دا ورته نه ده جایز، ځکه چې 3 طلاقه راغله. قرآن شریف کې الله فرمایي فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیره، کله چې یو سړی ښځه په 3م طلاق باندې طلاق کړي دا ورته نه روا کېږي تر څو چې دا د بل میړه سره نکاح وکړي، نو دا بیا بل چا سره نکاح کوي، که چېرته هلته هم ګزاره ونه سوه هغه طلاقه کړله، نو هغه طلاق نه چې عدت ختم سو نو بیا د اول میړه سره نکاح کوی سي، او که نه بیا اول میړه ته دا روانه ده، دا ناجایز ده. اما هغه طلاق رجعي کې چې اول یې ورکړی عدت لا نه دی ختم، په دغه دوران کې که دوی صلح وکړي رجوع ورته وکړي بیا یې کولی سي ژوند یې همداسې دوام پیدا کوي، خو دا یو طلاق به ځان سره په کتابچه کې لیکي چې دا ښځه یو طلاق ختم سوی دا په 2 طلاقو بیا مغلظه ګرځي، اگر که 20 کاله پس 2 طلاقه ورته ورکړي، دې ته توجه پکار ده. الله موسی ډېره زیاته مننه شیخ صاحب، په عزت ته چې راغلی هېوادوالو سوالونو ته هم د چرت په رڼا کې ځوابونه ورکړي، مننه، خوشحاله شي. قدرمنو لیدونکو له تاسو نه هم نړۍ مننه چې تر دې دمه د خلاصون د لارې د خپرونې لیدونکي او اوریدونکي وئ. که تاسو هم کوم سوال پیشنهاد لرئ کوم شمیرې چې د سکرین پر مخ باندې ګورئ په دغه شمیرو له موږ سره اړیکې ونیسئ، انشاءالله ستاسو راغلو سوالونو ته به د شریعت په رڼا کې شیخ صاحب مبارک ځوابونه درکړي. د رادیو اوریدونکي هم کولی شي چې واتساپ په دغه شمیره له موږ سره اړیکې ونیسي په 058 په دغه شمیره له موږ سره اړیکې ونیسي، انشاءالله ستاسو راغلو سوالونو ته به شیخ صاحب مبارک په ډېر ورین تندي ځوابونه درکړي. تر بلې خپرونه چې بیا ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم نو تاسو په لوی او بخونکي رب سپارم، هر چیرې یاستئ خوښه خوشحاله شئ به ولرئ. د خدای په امان له ملي تلویزیون سره اوسئ.